دغه کوټې وینئ تاسو د دې اشدارې نشته، دروازې نشته، خو بیا هم سرپناه شته ده الحمدلله. هغه دی په پردې ژوندي کړي دي، پراته دي پکې ژوند دی تېرېږي. خو د دې کورنۍ کې یو مورکۍ د 2 بچي دي او دواړو ودونه کړي. دا یو چې دی لږ زره ښه دی، خو هغه دی کوټې ځان ته پټې کړي دي او پردې د اشدارو دروازو په ځای پردې دي. بل پکې داسې یو ورور دی چې هغه معلول دی، دیم کډوال، وس هېڅ هم نشته. دا شپزخانه ده ښه. چې کله د دې ورور حالاتو نه موږ خبر شولو الحمدلله ثم الحمدلله موږ څه وکړو ورته د قمر بنسټ لخوا د کورونو جوړېدل کنه تاسو ته لیکلي 100 نمبر کور دی 312 نمبر. الحمدلله ثم الحمدلله دغه معلول ورور ته دغه ځای خو د مورکۍ ورکړی و، نو 1 کوټه 2 کوټې برنډه دا غټه اشپزخانه دی تشناب. ښه ښایسته کور چې تر څو پورې بچي غټېږي ځوانېږي دا د لپاره بساینه کوي. تاسو غواړئ په دغسې جاري صدقه کې برخه واخلئ، غواړئ د قیامت په ورځ باندې عملنامه به د نیکیو څخه ډکوي، بهترینه فرصت، بهترینه چانس دا اوس استفاده وکړه د چانس ته. دغه لینک کې ځان ثبت کړه، خپل د وس مطابق 1 2 15 10 دا انتخاب که ستا حساب نه به هره میاشت قمر ته راځي، قمر به انشاءالله په هیواد کې دا کارونه کوي. عشت من